مونږ ډېر خوښ چې دا ځکه لوبې کوو مخکې دا مونږ ته زمینه نه وه برابره اوس مونږ ته دا چانس دی چې دا ځکه ولوبې کوو د خپل پرمختګ پوره دا مونږ ته ډېر یو غوړ چانس دی چې ولوبې کوو مخ ته تاګ وکړو. دا رقم لوبې موږ لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې موږ پاس لیول ته ځو موږ دا میچونه کړي دا میچونه موږ ته ډېر هلته پیدا کوي ځکه موږ اول وخت کې کلب لیول نه بیا ریجن دا موږ ته ډېر هغه راکوي دا میچونه ځکه چې دا میچونه خو د ټیټ لیول نه نیسه منګر پاس لیول ته دي او دا میچونه چې دي دا د ځوانانو لپاره ډېر مهم دي ځکه چې په کوم شاوخوا سیمو کې کوم لوبغاړي چې دي استعدادونه لري او دوی نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي او دا میچونه د دې لپاره ډېر مهم دي چې ځوانان په دا کې خپل استعداد وښیي خپله وړتیا وښیي انشاءالله دلته کوچینګ سټاف هم راغلی دی رئیس صاحب هم دی داسې نوره کسان هم راغلي دي دلته چې کوم ښه لوبغاړي وي ښه بلران وي دوی هغه چې کوي ګوري بیا په آینده کې دوی ته مخکې کوم لیولونه چې دوی ته موقع ورکوي او مخکې دوی ځي. دا سیالۍ دویم پړاو لري تیر کال هم ترسره شوي وي ډېر په ښه ډول ترسره شوي وي عموما کې خو موږ د دې سیالیو نه موخه او هدف چې دي ولسوالیو کې د غوره استعدادونو موندل دي او سیمه ییزو او ولسوالیو ته د کرکټ په برخه کې کوم مسلکي کرکټ چې دی ته پراختیا او پرمختګ دی چې هغه باید ټولو ولسوالیو او سیمه ییزو ځایونو ته ورسیږي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره